پیل هم د مهمو پیښو په سرټکو کوو. له امریکا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې غوښتنه. جرمني کې افغان سفارت ته د پخوانیو کارکوونکو وربلل. دوحه کې د فرانسې له شاهدافیر سره د عامې روغتیا د مرستیال کتنه. او د پاکستان تیرا سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د سلګونو کورنیو بېځایه کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه د مرغومې 28مه، اوس هم بشپړ خبرونه. امریکایي ورځپاڼې نیشنل انټرست په یوه تازه تحلیل کې ویلي امریکا باید د افغانستان د اوسني حکومت په رسمیت پیژندنه کې نور ځنډ ونه کړي، ځکه افغانستان دا مهال د سیمې د مهمو ترانزیتي او اقتصادي پروژو په زړه بدل شوی دی. تحلیل کې راغلي سیمه له ژورو سیاسي او امنیتي بدلونونو سره مخ ده او د افغان ترانس، ترمز، کابل، پېښور، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان ریل پټلۍ او ایران افغانستان چین دهلیز پروژې د سیمې اقتصادي نقشه بدلوي. نیشنل انټرست دا هم ویلي چې د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي لخوا د امریکا افغانستان د اړیکو د نوې مرحلې اعلان واشنګټن ته د اړیکو د بیا رغولو مهم فرصت دی. جرمني رسنۍ ویلي اسلامي امارت له نومبر 2024 راهیسې هغه 11 ډیپلوماټان بیرته راغوښتي چې د 2021 تر بدلون مخکې جرمني ته استول شوي وو او اوس یوازې 3 ډیپلوماټان پاتې دي. راپور زیاتوي اسلامي امارت هڅه کوي جرمني ته نور ډیپلوماټان ولیږي او بهرنیو چارو وزارت د اوسني سرپرست سفیر د لرې کولو نیت لري. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. تاشکند کې د بیلاروس سفیر د ازبکستان لپاره د اسلامي امارت د سفیر عبدالغفار بهر او د سفارت له مسؤلینو سره په کتنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د دوستانه اړیکو او د سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. بیلاروسي لوري افغانستان ته د غیر مقیم استازي معرفي کول، د ګډ صنعتي کاري ګروپ جوړول، په ترمز کې د وچو شیدو د تولید پروژه، د روغتیا په برخه کې همکاري، افغان سوداګرو ته د ویزو اسانتیاوې، کونسلي همکاري او د افغان ترانس، ټاپي او کاسا زر سیمه ییزو پروژو کې د ګډون وړاندیز کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو مرستیال مولوي عبدالولي حقاني په دوحه کې د افغانستان لپاره د فرانسې له شاهدافیر سره کتلي دي. په دې کتنه کې افغانستان ته د روغتیايي سکتور پر اړتیاوو، لاسته راوړنو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې شوې دي. حقاني د فرانسې له تیرو مرستو مننه کړې او د روغتیايي سکتور لپاره د دوامدار ملاتړ غوښتنه کړې ده. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد درملو اوس د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني درملو ځای نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د پاکستان له لوري د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د سوداګریزو لارو د تړل کېدو په غبرګون کې له دغه هیواده د درملو پر وارداتو بندیز اعلان کړ او له افغان سوداګرو وغوښتل چې تر دې وروسته د درمل له هند، ایران، منځنۍ اسیا او ځینو نورو هیوادونو راواردوي. راپور کې راغلي چې د پاکستاني درملو پر وارداتو تر بندیز وروسته افغانستان ته د هند د درملو صادرات زیات شوي دي. د راپور له مخې هند په 2024-2025 مالي کال کې د 108 میلیونه ډالرو او د 2025 له مارچ میاشتې د دې کال تر پایه بیا د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت درمل افغانستان ته صادر کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پر ایکس پاڼه لیکلي چې د نیمروز امنیه قماندانۍ پولیسو نن شنبه په یوه 580 ډوله مسافر وړونکي بس موټر کې 2 کسان له 280 دوربینونو سره یو ځای نیولي دي. هغه لیکلي یادو کسانو غوښتل چې دغه دوربینونه له کندهار لومړی نیمروز او بیا له هغه ځایه ایران ته قاچاق کړي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي سږکال یې د کورنۍ برېښنا تولید د زیاتولو لپاره له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 9407 میګاواټه برېښنا د تولید تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د برېښنا شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدي ویلي چې په دې پروژو کې د سکرو، طبیعي ګاز او حرارتي سرچینو څخه د برېښنا تولید شامل دی. نوموړی وایي چې له طبیعي ګاز څخه د 100 میګاواټه برېښنا د تولید تړون لاسلیک شوی او عملي چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د تازه راپور له مخې د جنورۍ په میاشت کې د افغانانو نیونې او توقیف 18% زیات شوی دی. د جنورۍ له 4 تر 10 پورې 73% نیونې په بلوچستان او 14% په اسلام آباد کې شوي دي. د سپتمبر له 15 د جنورۍ تر 10 پورې ټول 1,13,909 افغانان نیول شوي چې تر ټولو ډېرې نیونې په بلوچستان کې ثبت شوي دي. کرنې، بوله کول او مالدارۍ وزارت روان کال کې د تازه میوو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه وزارت ویلي چې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان اوس مهال له ګڼو هیوادونو سره سوداګري لري او په تیر 2025 کال کې له افغانستان څخه باندې 317,000 ټنه تازه میوې نړیوالو بازارونو ته صادرې شوي دي. هاخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین د بدیلو لارو موندلو په برخه کې د اسلامي امارت کړنې ستایي او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. په تیر یوه کال کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 5.1 میلیونه میټریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې په تیر کال کې د حیرتان، ناقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې څه باندې 5.1 میلیونه میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. نوموړي ویلي چې افغانستان د روان کال پر مهال د منځنۍ اسیا هیوادونو، چین او یو شمېر نورو هیوادونو څخه سوداګریز خوراکي توکي، نفت او ګاز راوارد کړي دي. د هغه په خبره افغانستان په دې موده کې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وچه او تازه میوې، کرنیز محصولات او لاسي صنایع صادر کړي دي. د خیبر پښتونخوا په تیرا سیمه کې د پاکستان پوځ له لوري اعلان شوی چې په یوه اونۍ کې د جنورۍ تر 25 دې دغه سیمه تخلیه شي ځکه هغوی د عملیاتو پلان لري. راپورونه وایي د پوځ د عملیاتو له امله د شاوخوا 100,000 وګړو د بېکوره کېدو اټکل کېږي. د پاکستان پوځ له لوري دغې پرېکړې سختې نیوکې راپارولې دي. د پېښور پوهنتون محصلینو په اعتراضي ډول د دغه پرېکړې پر وړاندې خپلې خولې تړلې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا له وزیر سهیل افریدي د پاکستاني پوځ لخوا د تیرا سیمې د اوسیدونکو د ایستلو په غبرګون کې وایي چې دا جبري اخراج د تړلو دروازو د سیاست برخه ده چې موخه یې د ترهګرۍ له منځه وړل نه بلکې سیاسي ګټې دي. افریدي زیاته کړې چې په لسګونه زره پخوانیو عملیاتو کې هم سوله نه ده ټینګه شوې، نو دا نوي عملیات هم د امنیت تضمین نشي کېدای. د هغه په وینا تیرا کې د کور دی او خلک یې خپل خلک دي. دا په داسې حال کې دی چې د خیبر پښتونخوا په تیرا سیمه کې پاکستاني پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې په یوه اونۍ کې د سیمه پرېږدي ځکه هلته د پوځي عملیاتو پلان لري. د راپورونو له مخې د دغو عملیاتو له امله د شاوخوا 100,000 کسان د بېکوره کېدو اټکل کېږي. ایراني دولتي رسنۍ د ګیلان ولایت د امنیه قمندان له قبله وایي چې د وروستیو ګډوډیو پر مهال 50 سرګروپ نیول شوي دي. د هغه په وینا ټول هغه کسان چې په ویجاړیو کې لاس درلود پیژندنه او نیونه روانه ده. راپورونه زیاتوي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو شمیر له 1500 اوښتی دی. د سوریې لنډمهالي ولسمشر احمد الشره د لومړي ځل لپاره د یوه فرمان په صادرولو سره اعلان کړی چې دغه هیواد کې میشتو کردانو ته له برابرو حقونو سره د سوریې تابعیت هم ورکول کیږي او کردي ژبه یې د سوریې ملي ژبه اعلان کړې ده. د سوریې د دولتي سانا خبري اژانس د راپور له مخې احمد شره ویلي چې
کردان د سیمې یوه نه بېلېدونکې برخه ده او د دوی کلتور د سوریې ملي هویت دی. شرع په دې فرمان کې د غراز نوروز عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د غزې د لنډمهالې ادارې د څار بورډ یعنې د سولې بورډ غړي اعلان کړل چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکوف، د ټرمپ زوم او د بریټانیا پخوانی لومړی وزیر ټوني بلیر شامل دی. د ټرمپ په مشرۍ دغه بورډ کې امریکایي میلیاردر مارک روان، د نړیوال بانک رئیس ایجي بانکا او د ټرمپ سلاکار رابرټ ګابریل هم شامل دي. رویټرز راپور ورکړی چې د بشري حقوقو فعالانو د غزې لپاره د ټرمپ پر دغه طرحه نیوکه کړې او د نوموړي له لوري د یوې بهرنۍ سیمې څار یې له ښکېلاک سره ورته بللی دی. د دغه بورډ په تړاو د بریټانیا پر پخواني لومړي وزیر ټوني بلیر هم د عراق په جګړه کې د هغه د رول له امله نیوکې شوي دي. وروستی خبر مو هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ډاکټرانو د طبي راپور له مخې د نوین الحق د ښي لاس د اوږې د هډوکي درد لا بشپړ نه دی رغېدلی او لا هم د درد احساس کوي. له همدې امله د درملنې لپاره انګلستان ته استول شوی دی. د بورډ په وینا نوین الحق به د ویسټ انډیز پر وړاندې د لوبلړۍ او راتلونکي شلوریز نړیوال جام سیالیو کې ګډون ونه کړي. د هغه پر ځای ضیاءالرحمن شریفي نوملړ ته اضافه شوی او فرید ملک د احتیاطي لوبغاړو لیست ته ور اضافه شوی دی. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستیا مهم خبرونه مو همدومره وو.